د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی د هغه دا چې زما عمر 22 کاله دی او علم شوق مې ډېر زیات دی او پلار راته دا وایي چې ستا نه عمر تللی دی علم ته نشي طلب کولی او خپله مزدوري کوه آیا مزدوري او علم طلب کول دا دواړه یو ځای کېږي او که نه کېږي او د پلار خبره به منلی کېږي او که نه به منلی کېږي او دغې کې دریم دا چې په دې عمر کې علم کېږي او که نه جواب بالله التوفیق دا خو داسې سوال دی چې په دې کې نه ډېرې خبرې راځي سبحان الله د بېدینه مور پلار بچي ته وایي تا باندې وخت تللی او داسې ورته نه وایي چې د مزدورۍ وخت نه تللی که دې د 50 کالو شي او د 80 کالو شي نو هم دا پلار ورته په ټلیفون نصیحت کوي مزدوري ښه مضبوطه کوه لکه 80 کالو سړي نه خو مزدوري وخت تللی نه مزدوري خو د قبره پورې وي نو دغه شان دا دین د قبر پورې دی د دین دپاره خاص وخت نشته علم طلب کول د یو عظیم عبادت او په دې کې دنیا دلایل دي په دې خبره مې قرآن حدیث نه چې هغه الحمدلله ځای په ځای ما بیان کړي او ما یو بیان په دې باندې کړی د علم او د علماو فضیلت هغه واورئ خو صرف یو دغه کافي دی زموږ دپاره چې کوم حدیث امام ترمذي امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من سلک طریقا یبتغي فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه څوک چې یو لار ونیسي دې لپاره چې علم پې طلب کوي الله دې سړي ته جنت لار اسانوي وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم او ملائکه چې خپل وزري غوړي د طالب علم ته د دې لپاره چې د دنه راځي د دې کار دلاس وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء او د عالم د لپاره ټول مخلوقات بخاني غوړي په اسمانونو کې دي که په ځمکه کې تر دې چې میان په اوبو کې او میږي په سوړو کې د عالم د لپاره دعاګانې غواړي وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب او د عالم فضیلت په عابد باندې په عام سړي باندې نه په عابد باندې د عالم فضیلت دي چې دی لکه څنګه چې د سپوږمۍ په ستورو باندې دی ان العلماء ورثة الانبياء رسول الله علماء وارثان دي د پیغمبرانو وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پریدي روپے او ریال او ډالر نه پرې خو د انما ورثوا العلم په میراث کې علم پرې خو د فمن اخذ به اخذ بحظ وافر نو دا میراث چې چاته ملاوي په ډېر غټ قسمت وته ملاوي دغه یو حدیث کافی دی نو دې کې څه شک نشته چې علم طلب کول یو غټ عبادت او بیا دې کې څه شک نشته چې د علم طلب کولو خو وخت چې دغه د وړوکی عمر او کم عمر دی ځکه چې داسې ویلی کېږي العلم فی الصغر كالنقش على الحجر په وړوکوالي کې علم کول دي شي لکه په کاڼي کې چې سړی لیکل وکړي په کاڼي کې چې نقشه وباسي او ویې ته راشي او ویې لیکي بیا به کله به نه ختمېږي والعلم فی الكبر او په عمر چې زیات شي به کې علم کول كالنقش على البحر لکه په دریاب باندې چې لیکل کې هغه ټینګېږي نه ضروراني خو د هغې دا مطلب نه دی چې د یو سړي نه عمر وړوکوالي کې علم طلب نه کوو بس دی بیا علم نه طلب کوي نه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت به د مرګه پورې کوي او ملک صاحب مخکې ته اوس د حدیث چې ووي نو ما وی ما دا علم هم یو غټ عبادت دی نو د عبادت لپاره خاص وخت نشته دا خو دا ورور د 22 کالو عمر څه عمر دی څه عمر دی 22 کاله چې د پلار تا ته وایي چې به تا باندې وخت تللی 10 کاله بعد 40 کاله بعد علماو چې د علمونه شروع کړي باید باندې تاسو ته مثالونه به ذکر کوم خو د هغې نه مخکې هدایت ساتئ د رسول اسلام سره چې کوم صحابه کرامو ایمان راوړی دی غالبا په هغو کې د هغو عمرونه ډېر هغه خو دا نه وي چې زموږ نه وخت تللی وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله په رسول اسلام باندې ایمان راوړو تقریبا د هغه عمر 40 کاله او اعلم الامه د پیغمبر نه بعد په دې امت کې پوه انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه او 40 کاله بعد هغه علم شروع کړی بیا راشي په عمر بن خطاب رضی الله عنه تقریبا 10 کالو په عمر کې مسلمان شي بیا راشي پر نور صحابه کرامو پسې ابو هريره رضی الله عنه وګوره چې هغه عمر قبلونو سکم 10 کاله تقریبا د خوشا کې وو او وګوره دغه د علم ته
دا حدیثونه چې کوم هغه یاد کړي کوم را نقل کړي او دا پلار الله یو ته هدایت کې 22 کالو ماشوم ته وی تا باندې وخت لري څه شي وخت لري خدا باز مور پلار د دین سره شوق نه خوس دا بچی ته پیسې هم ګټي او خپل دینداریم کې خپل دیني مزده کې په د دانه تیریږي چې دی ولې دین زده کوي یعنی صرف خپل مزدوري کو د دین په کې تعالی ستا پیسې درلېږي ته بدل وګینه نه مړ کېږي ته ته ستا پیسې ملاويږي خو پرې دغه دین زده کوي چې زده کی کنه ګور دي علماء ته یو په دې امامانو کې غټ امام د دین په مشرانو کې غټ مشر اصبغ رحم الله المالکی دغشان القفال الشاشي امام ابن حزم د ټول هغه علما دي چې د ورسته علم شروع کړي مشهور عالم او مشهور امام الامام الجليل ابو بكر القفال رحمه الله داغه قفال په دی ویل کې چې د ټالي جوړولې نو باغې باندې مشهور شي وې د په اوله کې د ټالي جوړولې او ډیر سخت ذهینو دسی ناشنا ټالي به جوړولې چې د خلک بہت حیران نو یو ورځ مې د خپل ځان سره سوچ وکړ زما عمر 13 کاله وي ټکې نه دی ویل ښه ټکې او 13 کاله عمر مې چې زه دومره ذهین او د ذهن زما ټول په دې کار کې لګي د علم ولې نه زده کوم 13 کاله بعد هغه به د علماو سره ملاو شو دغه سره کېناستو دغه کتابونه ویو هغه انسان چې الله سبحانه وتعالی د ستوره جوړ کو 13 کاله بعد علم شروع کړي امام ابن عقیل رحمه الله وی واني لاجد من لذة الطلب وانا ابن 80 وی دی اتیا کله چې اتیا کال عمر دا خبره وکړه وی د اتیا کالو په دې عمر کې چې د علم طلب کولو څومره خون ماته ملاویږي نه دا په هغه وخت کې نو کله چې رسول وختو کالو عمر څومره چې په دین کې نه نوځي دومره بدل خوان درکې دغه شان مشهور انسان په امت کې امام فضیل ابن عیاض رحمه الله دا غل په سیر علام النبلاء کې امام ذهبی دا واقعه راوړي ده چې د ډاکیه چولې شوکی به کولی کورونو ته بننوتو د شپې نیو پیر کور ته ورننوتو چې څنګه ورننوتو هلته څوک ولاړو مونځ کول تهجد کول او دا آیت وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دی راغلی چې د دې مؤمنانو د زړونه نرم شي د قرآن په جړا شو کېناستو وی یا رب قد آن یا الله هغه وخت راغلی توبه ویسته اللهم اني قد تبت اليك يا الله ته توبه وسته او زما توبه داده چې زه به د مرګ پورې د کعبه په خوا کې ناسم او به د مرګ پورې په ځان باندې د الله سبحانه تعالی د کور لازم کو علم کو الله دې اسمان یو ستوره جوړ کو ډاکو او هغه علم کو الله کم زی ته ورسو توبه وسته الله د هدایت کو او ډېر دویشت کال لکه ته باندې وخت لې دغه شان په علماو کې مشهور عالم حافظ عیسی بن موسی ابو احمد البخاري الازرق امام ذهبي په تاریخ الاسلام کې هو امام عصره تخپل زماني امام ده او د عمر ډیر زیات لغینه بعد علم شروع کړي ترشان امام ابن حزم العز بن عبد السلام او کزره تفصیل کې ورشه بنه خبره برانډي رغد شي خو د یو علماء مشهور د امت او غوی د علم ورسته شروع کړي دې کې څه شک نشتی چې په وړوکوالي کې خبره یادېږي ښه او چې عمر ډیر شي به سړی په خبر باندې پويږي ښه نو چې کم سړی په وړوکوالي کې مسلې یاد کی او چې لوی شي بیا به پوه شي دغه به تاسو مکوه هلته خبره وته یاد را اوس به پوه شو خدای دا مطلب نه دی چې یو وخت نه لاړ یو بس لاړ عبادت ته کنه نه عبادت پر خاص وخت نشته دی ضرورت زموږ د نصیحت ته چې خپل د علم طلب کول جاری ساته علماء مجلسونه په ځان باندې لازم کا خپل علم طلب کوا او حقيقي ځوانانو دغه دي چې دین زده کی د دې امت خدمت وکي د مسلمانانو خدمت وکي او دغه ځوانان خو د پتیلې نه جسر وجته لاندې دي پراته د کم چې مزدوريان کې خزي او بچي ساتي دا ډیر شي دوی سکی ځوان خو ځوان دي چې اسلام خدمت وکي د مسلمانانو خدمت وکي که ځواني صرف دای چې بچي پیدا کا واده وکا دا خو بیا لګ د شمار خلک به په دې امت کې جاب ځوانان نه نو ټول ځوانان دي الله سبحانه وتعالى چوتویل دي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لو يسړي دي تجارتونه کوي الله وي
خو د تجارت ته منځ نه دي منع کړي، د عبادت نه د علم نه دي منع کړي. الله وی تجارت کوي، مطلب دا شو د ضرور سوال هغه پورې مدایت وي چې تجارت او عبادت جمع کیږي. د دې بعضو عوامو دا خبره ده و یا بدا کې یا بدا کې، مطلب د دوی سره پر خپل خبر هم نه دی پوه، یا به آخرت کې یا به دنیا کې. نو دنیا کې او آخرت پر د ظالم مدد د مسلمانانو خبرې کې د به خپل خبر هم نه دی پوه. دوانه کی دنیا بم کې آخرت بم کې، آخرت به ستاجر اصل هدفي، دنیا به دي ضرورتي. الله سبحانه وتعالى بقرآن کې ومن يتق الله يجعل له مخرجا، څوک چې الله نه یریږي الله ته لار وباسي. کم سړی چې علم طلب کوي او د هغې سره سره مزدوریان هم کوي الله ته لار وباسي، الله ته طریقه اسانوي، الله ته په دې لږ رزق کې برکت اچوي، الله ته په دې وخت کې برکت اچوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله څوک چې نیک عمل کوي که د سړی دی او که ښځه ده وهو مؤمن او دی مؤمني فلنحینه حیاة طیبه، الله موږ له ښایسته ژوند ورکوو. نو کوم سړی چې علم طلب کوي، کوم هلک چې علم طلب کوي د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله سبحانه وتعالی دله یو ښایسته ژوند ورکوي، په دې ژوند کې ورته برکت هم اچوي. زموږ ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې علم طلب کولو کوشش وکړي، د خپلو علماو نه فایده واخلي، خصوصا کوم چې حق پرست علما دي. او دا زموږ د ټولو طریقه ده، اوس ناشنا طریقه ده چې کله عالم زموږ سره یي او موجود یي نو موږ سره د دې علماو قدر نه، کله چې به دې خاورو کې کیدار یې ویروي سم تکړه عالم او داسې و او دغه و، نو پکار دا دی چې کوم وخت کې هغوی ژوندي موږ د هغوی د علم نه فایده واخلو. او دا خبره کمزوري ده چې د علم دپاره خاص وخت الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو. والله اعلم. د هغې نه بعد سوال دا دی چې یو سړی منځه ته ننوځي او د ده نه د جمع یو رکعت یا دوه شوي، نو دی به د آخرنۍ مونځ ډک کوي که تش کوي؟ الجواب بالله التوفیق. دا مسله بار بار زموږ نه خلک تپوسي او د دې لنډ جواب یاد ساتئ. لنډ هغه دا دی چې ته جومات ته راننوځې نو په ترتیب سره مونځ کوه، او ترتیب دا دی 1 2 3 4، بس خبره ختمه شو. نه دا 1 او 2 د ډک کي، 3 او 4 د تش کي. دا کم رکعت چې ته د امام سره کې، اکه د امام دریم دی که دویم دی که څلورم دی، خو ستا څه دی اولنی دی، دا به ډک دویم به ډک بیا دریم به تشي څلورم به تشي. حدیث کې دا راځي، امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی، اذا سمعتم الاقامه، کله چې تاسو اقامت واورئ فامشوا الى الصلاه، منزل ځئ، وعليكم بالسکینة والوقار ولا تسرعوا، په تاسو د سکینت وقار اطمینان او منډې مه وهئ. د حدیث کې دا فایده راووته چې منډې مه وهئ. بعضو خلکو دا غلط طریقه ده چې منډې وایي، منډې به نه وایي. فما ادرکتم فصلوا، کوم نو چې تاسو ته میلاو شو هغه وکئ، وما فاتکم فاتموا، او کوم نو چې دنه پاتې شوی دی هغه پوره کوي. او د دین علما دا فایده راوباسي، فاتموا پوره کوي. نو یو شی چې پوره کوي هغه سړی مخې ته بوځي. او تا ته یو سړی چې دا بلډینګ پوره کا، بلډینګ څه کا پوره کا، نو مطلب دا دی چې بنیادونه ستنې لا نه دي راختلي، ته د دویم چت نه شروع وکړه، کیدای شي پوره کا مطلب چې لاندې نه د ویښ نه شروع وکړه، بیا مخې ته خپل کار بوځي. کوم علما چې دا وایي چې نه دا مونځ به اخرنی شمارلی کېږي او بیا دا وروستنی به اولنی شمارلی کېږي، نو هغه وایي په روایت کې داسې راځي چې وما فاتکم فقدو، کوم مونځ چې دنه پاتې شوی د هغه قضا راوګرځوئ. نو قضا خو د هغې شي راګرځي چې مخکې تللی. خو صحیح خبره دا ده چې څومره روایت چې راغلي غالبانو کې خو دا ټکی د فاتمو یوه دا ده، نو په سند په لحاظ سره روایت په لحاظ سره دا ټکی دغه ټکي نه زورور دی. دویمه فایده پکې دا ده، دا ناشنا فایده ده چې فقدو مطلب دلته دا نه دی چې قضا راوګرځوي، فقدو پوره کوي، فاتمو بشان. او په هغې باندې دلیل دی قرآن نه، دلیل دا دی الله وایي فاذا قضیتم مناسککم، کله چې تاسو پوره کوي د حج اعمال. دلته خو دا مطلب نه چې کله تاسو قضا راوګرځوئ د حج د اعمالو، نو دلته قضا په مطلب د څه دی پوره کولو. نه که دا روایت دې دواړو کې ټکراو هم نشته، فقدو مطلب فاتمو دی. نو صحیح خبره هغه دا ده چې کوم مونځ ته د امام سره رالاندې کو
دا منستا اولنی دی، کم چې دنه پاتې دی هغه اخرنی دی. والله اعلم.